يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. شپاړسمه پارہ سورة الکهف 83 نمبر آیت تے د دې زینا د 101 نمبر آیت پوری سلورمه حصہ د دې سورت تا او په دې حصہ کې الله رب العالمین حالات ذکر کوي د ذی القرنین متعلق. مخکې درته ما ویلیو چې مدینه کې چې کوم یهود او نصارا اوسېدله نو هغوی مشرکین مکه ته دا اعتراضات ښودلي وو چې تاسو د دې نبي نه تپوس وکئ، د روح په باره کې ته پوښتنه وکئ، د اصحاب کهف د نوجوانانو هلکانو په باره کې او د ذی القرنین متعلق ته تپوس وکئ چې د ده حالات راته بیان کا. که چېرته دا رښتینی نبی نو دی به تاسو ته دغه خبرې بیان کی. نو د روح متعلق جواب هم ذکر شو، د اصحاب کهف متعلق هم ذکر شو. نو دا اوس هغه درېیمه خبره ده، د هغې جواب الله ذکر کوي. اصل کې یهود او نصوارا او مشرکین مکه دوی چې دا تپوس کړی نو اسی د قیسې پته ورې نه لري، بلکې د دوی مقصد دا و چې دا ذی القرنین چې کوم دی دا لوی ولی تیر شوی دی او الله رب العالمین دته تصرف او قدرت ورکړی په دې دنیا کې، نو دوی به دی د الله سره شریکو په عبادت او بندګۍ کې. الله رب العالمین جواب کوي چې ټیک دا ذی القرنین ته ما باچاحت ورکړی، کمالات می ورکړي، قدرت او طاقت می ورکړی، لیکن سره د دې نه هغه عاجز او ما ته محتاج و. چې کله یو بنده هر څومره که اوچت شي خو چې په عبادت او بندګۍ کې الله ته محتاجي نو هغه حاجت روا مشکل کشا هغه نشي جوړېدی. د دې مقصد دپاره الله رب العالمین د دغه شبهې جواب به کوي او حالات د ذی القرنین ذکر کوي. ویسألونک او تپوس کوي دوی ستانه عن ذی القرنین په باره د ذی القرنین کې. نو دا هغه درېیم تپوس دی چې دوی کړی دی. د ده خپل نوم خدا نه و. دې کې مفسرینو ډېر لوی باس ذکر کړی دی چې دته ذی القرنین ورته ولې وایي. ذی القرنین معنی خو یو دام جوړیږي چې دوه ښکرو والا، ښکر نه دی ته عربۍ کې قرن وایي، دوه ښکرونو والا. قرن پیړۍ ته م وایي، دوه پیړو والا. او مفسرینو پکې مختلف وجې ذکر کړي. یو وجې دام ذکر کړي چې دته ذی القرنین ځکه وایي چې په هغه وخت کې دوه غټ
حکومتونو دوه غټې علاقې وي ملکونه یو ته روم وي او بل ته فارس وي او په دې دواړو باندې د باچاحت تیر شوی دی روم او فارس ځکه ورته وایي ذوالقرنین دویمه وجه چې ادم لیکلي دا چې ده به داسې تاج په سر کړی و چې په هغې کې به دوه ښکرې لګېدلې وي نو د هغې د وجې نه دی مشهور په ذوالقرنین باندې درېیمه وجه دا هم بعضې ذکر کړې ده چې ده غټ غټ اخته پریښي و دوه کمسۍ به یې ته جوړې کړې وي نو دې وجې نه ده ته ویلی کېږي ذوالقرنین خو به هر حال په یهود او نصواراو کې دی په دې نوم باندې مشهور دی په ذوالقرنین باندې نو ځکه الله وایي چې تپوس کوي دوی ستا نه په باره د ذوالقرنین کې خپل نوم د دک چې کوم مؤرخینو تاریخ کتابونو ذکر کړي نو هغه نوم اسکندر دی اسکندر یا اسکندر دا د خپل نوم دی نو بعضې علما وایي چې ذوالقرنین دا لقب شو د اسکندر په نوم باندې دوه کسان تیر شوي په دنیا کې یو هغه تیر شوی دی چې هغه کافر تیر شوی او هغه په دې یونان علاقه کې هغه تیر شوی دی یونانی قدومي ورته وایي نو د دې نه مراد به هغه نه وي د هغه چې کوم وزیر تیر شوی نو هغه ارستو نو هغه کافر تیر شوی هغه ذوالقرنین چې کوم دی د دې نه مراد چې کوم دی نو دا ذوالقرنین دی چې د ده نوم اسکندر دی او دا په دې فارسو کم چې د ایران مشهور خار دی همدان ورته وایي غټ خار دی نو دا په دغه علاقه باندې دا سړی تیر شوی دی او بعضې علما وایي چې د انګریز په تاریخ کې د ده نوم سایرس لیکلی شوی سایرس ځکه ابوالکلام آزاد چې کوم دی د هغه یو تفسیر دی د قرآن د ترجمان القرآن په نوم باندې هغه ذکر کړي چې اوس هم د انګریزانو په تاریخ کې د نوم ذکر کیږي سایرس په نوم باندې هغوی وایي چې یاره په مسلمانانو کې داسې یو کس تیر شوی چې هغه په ټوله دنیا باندې پاچاهي کړې ده نو دا دوه اسکندره تیر شوي نو کم چې هغه اسکندر دی چې هغه په یونان تیر شوی نو هغه د دې نه دی مراد کافرو دا په د فارس علاقه باندې تیر شوی په همدان ښار کې او دا مسلمانو یو نیک ولی یو صالح انسانو د الله رب العالمین بنده و دې نه مراد دغه دی نو د دې په باره کې دوی تپوس کړی و نو الله وی پیغمبره دوی ستانه د ذوالقرنین په باره کې دا خلک ستانه تپوس کوي قل ته ورته ووایه ساتلو علیکم منه ذکرا زر دی چې بیان بکم په تاسو باندې منه د حالاتو د ده نه ذکرن بعضې خبرې د نصیحت یعنی پیغمبره دوی ته ووایه چې زه به تاسو سره دوی حالاتو به زه تاسو ته بیان کړم الله به یې ماته د وحی په ذریعه باندې ووایي منه ذکر کې دا معنی ده یعنی بعضې خبرې د نصیحت ځکه قرآن کریم دا واقعه د قصې په طور نه ذکر کوي بلکې دې کې ډېرې فایدې دي هغه به ته بیانېږي بعضې یو روایت کې دام راغلی دي چې په ټوله دنیا باندې 4 کسانو باچایي کړې ده څو کسانو کړي 4 دوه پکې کافرو او دوه پکې مؤمنان تیر شوي دي په کافرو کې یو بخت نصر دی او د دویم نوم نمرود دی او په مؤمنانو کې یو دی سلیمان علیه السلام او بل دا ذوالقرنین دی دا 4 داسې کسان تیر شوي په مخ د ځمکه چې دوی په دې ټوله دنیا باندې باچاحت کړي 2 مؤمنان او 2 کافر اوس الله رب العالمین د حالات ذکر کوي انا مکننا له فی الارض یقینا طاقت ورکړو موږ دته فی الارض په دې ځمکه کې تمکین دی ته وي چې الله رب العالمین دته په دنیا باندې باچایي ورکړې وه نو د باچاهۍ سره چې د کومو خبرو تعلق و هغه ټول طاقتونه الله دته څه کړو وله ورکړو ځکه پسې وایي وآتیناه ورکړو موږ دته من کل شیء سببا د هر ضروري سامان باچا ته چې کوم شي ضرورت دي که هغه د جهاد سره کوم شیزونه تعلق ساتي سامان وغیره د باچایي چې څه شیزونه ضرورت دي هغه ټول الله رب العالمین دته ورکړو سبب خو په عربۍ کې اصل کې رسۍ ته وایي پړي ته نو د دې رسۍ په ذریعه باندې سړی خپل منزل ته ځان رسۍ کنه
نو دغه رنګ دلته سبب نه مراد هغه سامانونه دي کوم ته چې د باچا ضرورت وغیره راځي. نو الله وی دې ذوالقرنین ته موږ هغه ورکړو. د درې غټې غټې سفرې کړي دي. دې واقعه کې به هغه ذکر کېږي لکه موسی علیه السلام او خضر علیه السلام څو سفرې کړي وي؟ 3 سفرې وي که نه. یو تعلق د کشتۍ سره و، بل د نوجوان د قتل سره او دریم د دیوال سره. نو ذوالقرنین چې کوم دی نو دم څو سفرې کړي؟ 3 سفرې د کړي. 3 واړه سفرې به دلته ذکر کېږي. د اولنې سفر چې کړی دی نو دا د فارس نه د کړی دی یونان طرف ته روان شوی، مغربي ملکونو طرف ته، هغه مغرب کونې ته ځان رسولی. فاتبع سببا، نو روان شو دی سببا په لاره باندې. دلته د دې سببه معنی به کېږي لاره. نو لاره باندې سړی دې مقصد د پاره ځي چې ځان په خپل منزل ته ورسوي. دا سفر د فارس نه کړی د همدان نه مغربي ملکونو طرف ته. هغه وخت کې دومره ملکونه نه، اوس خو ملکونه ډېر زیات شوي دي. نو دی روانو مزل یې کو، خو د ده د ګرځېدو طریقه به دا وه. دی به روانو، لښکرې به ورسره وي د دې ذوالقرنین سره. نو په دې علاقو باندې به دی ورته دمه به هم کوله، مزل به هم کوم، روان به و. ده به د الله دین خلکو ته خورو، دعوت به چلو. دا سفر چې د کړی دی د الله د دین دپاره کړی دی. نو که چا به خبره ومنله نو هغوی ته به بیا باقاعده امن ورکو، او که چا به خبره ونه منله نو بیا به ورسره دوی جنګونه قتال به ورسره هم کو. په دې طریقه باندې به د الله د دین دعوت کو، دی به روانو. حتی تر دې پورې اذا بلغ، کله چې ورسېد مغرب الشمسي، زید پټېدلو ورته. دی روانو مزل کو، د دې فارس نه دی خوشي شوی دی. مزل کوي الله وی داسې ځای ته ورسېده چې هلته نور څه کېدو؟ نور به پټېده. څه مطلب نور پټېده؟ یعنی هغه مغرب ته ځان رسولی دی. ډېر لوی مزل یې کړی. مفسرینو ذکر کړي 1400 میله مزل د کړی دی. وجدها، وی مندلو د غنور لرا، تغربو چې پټېده فی عین په دریاب کې، حمیعتن تور. دی چې کله دغه مغرب ته ورسېدو نو د انور ته چې د کتل، د انور د ته داسې ښکاره کېده لکه تک تور دریاب او په دې دریاب کې د انور څه کېږي؟ دا پکې ډوبېږي. حمیعه تور ته وایي. د دې نه مراد مفسرینو ذکر کړي بحر اسود دی، بحر محیط هم ورته وایي. دا په دغه مغرب کې یو دریابو چې اوبه یې تکې تورې وي، د څکلو لایق به هم نه وي. دغه کونې ته دی رسېدلی دی. خو دلته دا خبره یاد ساتئ، مفسرینو ډېر لوی تفسیر دلته کړی دی. ابن کثیر رحم الله معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب هم ذکر کړي دي چې د انور پټېدل نه دي، دا حقیقت کې ګوره په دې دریاب کې د انور نه پټېږي، سمندر کې. دا خبره یاد وساتئ، ځکه د انور الله رب العالمین د دې ځمکې نه ډېر غټ پیدا کړی دی. بعضو لیکلی دي چې 150 یو نیم سل چنده د دې ځمکې نه د انور الله غټ پیدا کړي. نو دا نشي کېدی چې دومره غټ نور دا د په دریاب کې څه شي، دا د پکې غایب شي او پټ شي. او د دې نه مراد هغه ظاهري حقیقت دی. لکه اوس هم که یو سړی دې ځای نه کراچۍ ته لاړ شي او د انور په دې زیړیو دی او د ماښام ته نږدې وخت د کراچۍ ته لاړ سمندر سره ودرېدي، د انور چې پریوزي تا ته به داسې ښکاري لکه دا چې په دې سمندر کې څه کېږي؟ په دې کې ډوبېږي. هسې په نظر داسې راځي، باقي حقیقت الله ته معلوم دی چې د انور چېرته غیبېږي. دا حقیقت چاته نه دی معلوم. که دا چېرته دې اوبو کې ډوبېدی نو په کار دا ده چې دلته زمونږ شپه شي نو په امریکا کې ورځ شي، هلته نور راوخېږي. نو دا خو ډوب نه شو، نور خو بیا هلته راښکاره شو. نو د دې نه مراد هسې هغه ظاهري ډوبوالی دی چې انسان ته په نظر باندې داسې راځي. نو دغه ځای ته چې دی ورسید نو ووجد عندها قوما، نو اومندلو د دغه ځای کې قوما یو قوم، په دغه د مغرب په دې کونه کې بعضې خلک هلته اوسېدل. دغه قوم د اومندو د وروستو آیاتونو نه معلومیږي چې دغه قوم کافر مشرک خلک و مؤمنان نه و.
اوس الله رب العالمین دله اختیار ورکو چونکه دله خو باچاحت ورکړي او قوت او طاقت ولا ورکړي. قلنا اویل مونږ یا ذل قرنین ای ذل قرنینا اما ان تعذبا یا عذاب ورکدوی ته و اما ان تتخذ فیهم حسنا یا ونیست په بارد دوی کی حسنا خلارا. الله دته اختیار ورکو چې دا کافر خلق دی کافر قوم دی ستا مرضی ده کته دوی سره جنگ کې عذاب ول ورکی ایمان رانه وړو او کنا دوی معاف کې او دسی خوشی کې او پریدي. دا اختیار الله رب العالمین دته ورکو. دا اختیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هم ورکړو. دا زمونږ په دین کې مداشته دي چې اما من و اما فداء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم کسان قیدیان گیر کړو الله ورته استا مرضی ده که فدیه تاخلی او کداسي خوشی کې. ذوالقرنین تم الله رب العالمین دا اختیار ورکړو چې دی خلکو له وسته عذاب ورکی لکه د ورته دعوت چلولې دی کنه د ورته دعوت وچلو نو دعوت نه پس که ایمان نه راوړي نو که سزا ول ورکی امستا مرضی ده او کنه دوی د پاره بل خسته لار ګوري نو امستا مرضی ده ول الله اختیار ورکو. د څه چلو کو د په دې اخیری خبره باندې ان تتخذ فیهم حسنا د په دې خبره باندې عملو کو د ولا خلار وکتله سزا ولا سمدس ورنکله. نو ذوالقرنین راولګید د دا اعلان کو قال اول ذوالقرنین اما من ظلم چا چې ظلم کو فسوف نعذبه نذر دې چې عذاب ورکو دتا. یعنی د اعلان کو خپل دعوت ورته پیش کړه اسلام چې ایمان راوړی ورته ویل ک بیم چا ایمان را نوړو چا ظلم او ک مطلب په دې کفر کې باقی پاتې شو وګوره یا ساتي هغه ته په دنیا کې ز سزا ورکوم او د دنیا په دې سزا باندې د آخرت سزا نه ګوره نشي خلاصې دي. ثم يرد الى ربي بیا به پیش شي د رب خپلتا یا به واپس کړي شي رب خپلتا فيعذبه عذابا نکرا نو عذاب به ورکی د عذاب نکرن سخت. دنیا کې خو به لازم سزا ورکم چې ایمان نه راوړي خو چې کله الله ته پیشي او الله ته پیشي نو ګوره الله بوله به داسې عذاب ورکي نکرن چې هغه ډېر سخت دی جهنم. و اما من آمن او چا چې ایمان راوړو و عمل صالحا او نیک عمل وکړو دا اعلان ورته وکړو که چا زما خبره اومنله ذوالقرنین ورته وي ایمان راوړو او خپل عمل د سنت برابر وګرځو ګوره یاد وساتئ فله نو هغه لره جزاء الحسنى بدله کې دی جنت. حسنا دا د جنت نوم دی. اغلب الله رب العالمین په دغه بدله د ایمان راوړلو په بدله کې جنت ورکی. وسنقول له او ضرور وایو به منګه غت من امرنا د کار د دین زمونږ له یسرن اسانی. یعنی د ورته دام ویلی دا چې کوم دین طرف ته تاسو را بلم زمونږ د دین چې کوم خبرې دي دا اسانی دي ګرانی نه دي او دا د الله رب العالمین قانون هم دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله چې په کوم قوم باندې کوم دین مسلط کوي کوم دین طرف ته را بلی نو هغه ګران نه انسان الله وس او طاقت ورکي چې هغه باندې دی عمل ور باندې کولی شي ځکه دین زمونږ استاد دا د امن دین دی او دا د سلامتیا دین دی. ويسألونك او تپوس کوي دویستانه عن ذوالقرنین په باره د ذوالقرنین کې قلت ورته ووایه پیغمبره سأتلو علیکم زر دی چې بیان بکم په تاسو باندې منه د دغې نه ذکرا بعضې خبرې د نصیحت الا مکلنا له فی الارض یقینا طاقت ورکړی موږ دته په ځمکه کې واتینا ورکړی موږ دته من کل شیء سببا د هر ضروري سامان فاتبع روان شو دې سببا په لاره د مغرب حتی تر دې پورې اذا بلغ کله چې ورسېد مغرب الشمس زې پټېدو د نور ته وجدها نو اومندلو د دغې نور لره تغربو چې پټېدو فی عین په دریاب کې حمیات تور ووجد عندها قوما او اومندلو د هغې سره یو قوم قلنا اویل مونږ یا ذوالقرنین ای ذوالقرنین اما ان تعذبا که ته عذاب ورکې دوی ته و اما ان تتخذ فیهم حسنا
یا نیسی ته په باره د دوی کې لاره ښایسته. قال اویل ذوالقرنین اما من ظلم چا چې ظلم وکړو فسوف نو زر دی نعذبو چې عذاب به ورکو دته ثم یرد بیا به پیش شي دی الی ربي رب خپل ته فیعذبه نو عذاب به ورکي دته عذابا نکرا عذاب سخت. و اما من آمن او چا چې ایمان راوړو وعمل صالحا او نیک عمل وکړو فله جزاء الحسنى نو دلره بدله کی جنت ته. وسنقول له او زر دی چې وایو بدته من امرنا د کار د دین زمونږ نه یسرا اسانتیا.